یو حدیث سے ډیر ناشنا امام طبرانی راوړی دی عباس رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی ده یظهر هذا الدین دا دین به الله راښکاره کوي دا دین به الله زورور کوي دا دین به الله خوروي حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله دا دین به دومره خور شي چې په دریابونو باندې به واوړي لري لري کوم ملکونه چې دي په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله خو اسلام په دې نږدې علاقو کې و نه لري لري د دریابونو نه به واوړي د انګریزانو ته او دې ملکونو ته او دې ټولو ته به ورسي نو یو سړی وایي چې ولې داسې شوې ده سو او دقه شان شوې ده ځکه موږ چې دا کوم کمی نښې بیانو د هغه نښې بیانو چې دا راښکاره شوي دي دې حدیثونو کې سوچ وکړه او حالاتو کې سوچ وکړه اسلام په زور او شور سره خورېږي که هغه د ځمکې مشرق دی او که د ځمکې مغرب دی تاریخ اوچت کا حالات وګوره چې د اسلام څه وخته پورې کمزوره و بیا الله سبحانه وتعالی څنګه خور کو په خلکو کې تر دې چې غرب والا انګریزان هغوی په خپلو میټینګونو کې او مشورو کې دا یو اهم پوینټ دی چې د اسلام دا خورېده د دې مخنیوی څنګه وکړو ځکه هغوی دا وایي چې زمونږ ثقافت او زمونږ ملکونه او زمونږ دا بادشاهیانې چې به زمونږ نه ځي نو د هغې هم دقه وجه ده چې د اسلام به دلته راځي نو هغوی زمونږ په شان اوده نه دي لکه مونږ خو زمونږ سره خو یو څو غمه دي خېټه ډکه که مزدوري وکړه دیاړي ده نور دې نه دی خبر هم نه دی چې اسلام څومره خور شوی دی څومره نه دی خور شوی مسلمانان کمزوري دي که زورور دي مسلمانانو سره چا زیاتې وکړو ظلم وکړو راشي دعا ورته وکړه نه 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 د دې غریب سره دا غم دی چې څو ریاله یې وګټل دې میاشت کې د دې غریب سره دا غم دی چې کلي ته به کلی شي او ښځه به کلی یې او شهوت به څنګه پوره کوي دا د کمزورو او د وړو خلکو سوچونه دي او د غټو خلکو او د درنو او د اوچتو مؤمنانو سوچ هغه اوچتي د عام مسلمانانو په باره کې سوچ حدیث کې راځي کنه چې المؤمن للمؤمن کالبنیان مؤمن د مؤمن دپاره د یو دیوال حیثیت لري چې یو خښته لري کې ټول دیوال خرابېږي موږ دا وایو په بل ځای کې د ظلم کېږي بل ځای کې د مسلمان تباه و برباد شي خو چې زه ښه یم داسې ده که نه چې ما ته امن یو ډوډۍ میلاویږي او دیاړۍ له ځو کار له ځو بس ته خو لا دا وایې چې د بل زوی د مسلمان سره دې سوچي د دې ځوان شی سره کټ خوا کې چې د کوم مسلمان کټ پروت دی د سره د هغه سوچ نشته دا مسلمان ورور د ډېر وخت نه کار نه یې تلېدلی څه کار وګوره نه نه دا مسلمان غریب بیمار دی کلي ته تلل غواړي دلته څه ټکټ کې مرسته کول غواړي نه غواړي درکوم پاتې را دا چې رور غم خپل رور چې د مور پلار نه پیدا وي د هغه سره هم بغض او حسد کوي که دی هم چېرته پسې سخته کې ونښلي نو ښه به خوشحاله شي چې په مسلمان باندې سختې ویني او په خپل باندې او په رور باندې به سختې ویني په هغه رور چې د مور پلار نه پیدا دی په هغې باندې هم خوشحالېږي دا مسلمان به تاله د نورو مسلمانانو څه غم وکړي خو الحمدلله د الله دا دین داسې بې غیرتو ته او داسې بېایمانو ته ضرورت هم نه لري دین د الله زورور دی که څوک یې مرسته کوي او که څوک یې نه کوي که څوک د دې قافلې سره ملګری شو خپل عزت به جوړ کړي که څوک ملګری نه شو ځان به ذلیله کړي دا مه وایه که زه ومنو اسلام به مخکې ځي چېرته دا سوچ ونه کړي چې زه یې اسلام ترقي کوي نه نه
ته دې د سره یې نه ستا په شان دي پلکاو د سره یې نه او دا دین به د الله زوروري صرف په کومه حساب چې ما کتلی دی په بعضو مجلو کې او د انټرنیټ په بعضو ویب سایټو کې صرف په امریکا کې څه د پاسه 2000 جوماتونه د مسلمانانو دي په برطانیه کې چې کله د اذان وخت شي د الله اکبر اذانونه به اوري د هر ځینه مسلمانانو جوماتونه دومره ډېر شوي دي یوازې صرف په فرانس کې دننه څه د پاسه 1400 جوماتونه د مسلمانانو دي داسې ملکونه چې نوم به دې هم نه یې اورېدلی هلته هم د جوماتونو څه کمی نشته د مسلمانانو په ایټالیا کې دا بعض ملکونه ګورې په کفر کې ډېر سخت دي اجازتونه هم نه ورکوي د هغې باوجود الحمدلله هلته جوماتونه جوړ شوي دي اوس ایټالیا کې وګوره څه د پاسه 200 جوماتونه د مسلمانانو دي او ښه باقاعده په اخبارونو کې هغوی دا خبره ورکوي لکه مشهور اخبار دی د امریکې ټایم ورته وایي ټایم تاسو به لیدلی وي په هغې کې دا خبره لیکلې ده ښه باقاعده په یو اخبار کې نشر کړې ده وایي د اسلام دا نور به بیا یو پیر تیزیږي خو دې پیر له به هغه شان نه څنګه چې مخکې و ولې وایي مخکې به اسلام زورور کېدو د مشرق د طرف نه دا زموږ د ملکونه او د علاقې یادوي وایي دې پیر له به دې غرب نه مخکې کېږي غرب د هغوی د ملکونه دي مطلب دا دی چې د اسلام د انور پر روانو ورځو کې دا دغه انګریزان په خپله ګواهي کوي وایي د اسلام د انور پر روانو ورځو کې په دې ملکونو کې به راښکاره کېږي دا لږ منع کړه مې پرېږده منع کړه نو دا د هغوی خپله ګواهي ده چې دا نور به په کوم ځای کې راخېږي هم د دوی په دې ملکونو کې هغوی ته به خپله پته لګېدلې ده د فرانس یو اخبار ما ته یو ملګري رالیږلی و چې په هغې کې ښه متخصص خلک هوښیار خلک پوه خلک هغوی دا خبره لیکلې ده وایي دا اسلام به زموږ چې څومره سوچ دی نو هغه وخت نږدې دی چې د اسلام به په ټوله دنیا کې عام کېږي سره د دې هغوی سره دا خبره کړې ده وایي سره د دې چې دا خلک یې کمزوري دي خو په دې دین کې وایي داسې طاقت پروت دی په دې اسلام کې چې دا به زورور کېږي کوم چې زموږ سوچ دی